جالبه خو دا ده چې د تیرو 3.5 کلونو را په دې خوا د دغه روغتون ټول هغه یخچالونه چې مړي پکې ساتل کېده اوس مهال په بشپړ ډول خالي او هیڅ مړی نه پکې تر سترګو کېږي. د عملیات استکفین هغه غټ یخچال دی چې په حدود د 120 یخچاله لري. نو داسې وخت د جمهوریت په وخت کې راغی چې دا خبر ډک وو، حتی موږ د دې د ځمکې نه استفاده کوله. خو د امارت اسلامي په راتګ باندې الحمدلله اوس دغه 4 کاله کېږي دغه یخچال په کلي توګه خالي دی او موږ هېڅ استفاده وړ نه دی کړی، استفاده هم نه ده کړې. د تیرې ادارې پر مهال د دې روغتون په یخچالونو کې به په میاشتو مړي ساتل کېده، خو له کومه وخته چې په هیواد کې جګړه پای ته رسېدلې ورسره هم مهاله دغه یخچالونه په بشپړ ډول خالي شوي دي. په تېرو وختو کې د جمهوریت په وخت کې دا یخچالونه مکمل به ډک وو، د مړو نه ډک وو مکمل. اوس د امارت اسلامي په راتګ باندې الحمدلله مکمل خالي دی او دا 4 کاله بیخي موږ د استفادې وړ استفاده کړې نه ده. داسې وخت راغلی و چې دلته وروره 100 سل شپېته 13 به مړي به هم دلته مینځله او اوس فضل د خدای ده نه مړي شته نه چې په هفته کې هم کم چې ټکر سوی یا سپینګیری وي. سابق به دلته جنازې ډېرې وي، داسې ورځ وروره 100 10 40 50 پورې پورته کېدې. په یو عام زمان باندې موږ به غسل ورکوه، منظم به مو جوړولې.